سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د نن ورځې د تازه او مهمې ویډیو ته. نغمه طالبانو ته نجونو ته ورکړل شوی خدای حق ترې مه اخلئ. د افغانستان وتلې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي او خدای حق دې ترې نه اخیستل کېږي. ښاپیرۍ نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه په یوې داسې سندره کې کړې چې له موسیقۍ پرته یې ویلې او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. نوموړې وایي له دغه سندرې یې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې میرمن نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینهوال دي او تمه لري چې غږ به یې واورېدل شي. هغه زیاتوي دا حقیقت دی چې طالبان همیشه زما سندرې اوري. ټول زما مینهوال دي، زما علاقمند دي. موسیقي داسې یو شی دی چې هر ټولنه ورته ضرورت لري، هر انسان هر زړه ورته ضرورت لري او دوی زما مینهوال دي. د دوی په ترانو کې چې دا اوس زه وینم ټول زما طرزونه دي. نو که دوی سندرې نه اوري نو دا طرزونه یې څنګه زده کړي؟ هغه وایي د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. میرمن نغمه وایي د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو هڅې د ستاینې وړ دي، خو پر میرمنو لګول شوي محدودیتونه به افغانه ټولنه شاتګ ته اړ کړي.